السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، رمضان المبارک ډیر د خوشحالۍ میاشت ده. سحر د خاموشۍ دی او افطار د خوشحالو دی، او د دې دواړو ترمنځ یو خاص لمحه او وخت دی چې انسان پکې د الله جل جلاله ډیر نږدې وي. هغه وخت افطار او د روژه ماتي دی. دا هغه لمحات دي چې روژهدار دعا پکې نه رد کیږي. نن به موږ یو خاص اړخ ته لاړ شو. 1400 کاله شاته پیغمبر علیه الصلاة والسلام زمانې ته پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم با په خپله روژه څنګه افطار کوله. موږ به دا هم زده کړو چې د افطار په وخت کې به پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د شونډو نه کوم الفاظ جاری کیدل. همدغه رنګې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د هغې دعاګانې به واورو. هغوی په زړونو کې او په دغه لمحاتو کې به کومې دعاګانې یادولې. روژه ماتي یوازې لوږه او تنده ختمول نه دي، دا عبادت دی. دا یو ډیر لوی او مبارک وخت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی بېشکه د روژهدار دپاره دوه خوشحالیانې دي، یو د روژه ماتي وخت او بل کله چې دی د خپل رب سره ملاقات وکړي. خو د دې نه هم لوی خوشخبري او خوشحالي واورئ. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د دریو کسانو دعا نه رد کیږي: د روژهدار دعا د روژه ماتي په وخت، د عادل بادشاه دعا او د مظلوم دعا. همدا وجه ده چې زمونږ بزرګانو به د روژه ماتي وخت دا ډیر قیمتي وخت بللو، هیڅ کله به نه ضایع کو. هغوی پوهېدل چې دا هغه لمحه ده او وخت دی چې د اسمان دروازې پکې کلاویږي او د بنده دعا سیده د الله دربار ته رسیږي. اوس راځئ چې تفصیل سره وګورو او زده کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د افطار په وخت کې څه کول او کومې دعاګانې به ویلې. د ټولو نه اول مستنده دعا چې موږ ته رسېدلې ده هغه په سنن ابي داود او نورو کتابونو ذکر کړی ده. سیدنا معاذ بن زهر رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم به افطار کو، روژه به ماتوله، نو دا دعا به ویله: اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. ای الله، ما ستا دپاره روژه نیولې ده او ستا په ورکړی شوي رزق مې افطار او ماته کړه. دا دعا لنډه ده خو ډیره ژوره معنی لري. راځئ دا الفاظ لږ تشریح کړو او وایورو. اللهم لك صمت، ما روژه یوازې ستا دپاره نیولې ده او د اخلاص اعلان دی. روژه یوازې د الله دپاره ده، نه ریا ده او نه ښودنه. وعلى رزقك افطرت، او ستا په ورکړی شوي رزق مې ماته او افطار وکړو. دا د شکر څرګندونه ده. روژهدار دا مني چې هر څه د الله نعمت دی. ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي په دې دعا کې د روژې قبولیت غوښتنه هم پټه ده. دا دعا د افطار نه مخکې ویل سنت دي. ځینې خلک وروستو وایي، خو غوره دا ده چې روژه ماتو نه مخکې ویل پکار دي. دویمه دعا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ثابته ده هغه د روژه ماتي نه وروستو ویل کېږي. سیدنا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې کله پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم روژه ماته کړه، دا دعا به ویله: ذهب الظمأ وابتل العروق وثبت الاجر ان شاء الله. تنده ختم شوه، رګونه لامده شول، او که الله وغواړي اجر ثابت شو. دا دعا هم لنډه ده او ډیره ښکلی مفهوم لري. ذهب الظمأ، تنده ختم شوه. د ورځې ټوله تنده چې د الله دپاره برداشت شوې وه اوس هغه پای ته ورسېده. وابتلت العروق، رګونه لامده شول، اوبو څښلو نه وروستو بدن تازه شو. وثبت الاجر ان شاء الله، او که الله وغواړي اجر ثابت شو. دلته ان شاء الله د ادب دپاره دی. علما وایي چې په دې دعا کې 3 خوشحالیانې دي. د بدن تکلیف ختم شو، بدن ته راحت ورسید، روحاني اجر ترلاسه شو. اوس یو مهم ټکی یاد وساتئ. نن سبا په سوشل میډیا کې یو دعا ډیره مشهوره ده
اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توکلت وعلى رزقك افطرت. د حدیث علما وی وبك آمنت وعليك توکلت الفاظ په حدیث کې ثابت نه دي، دا روایت ضعیف دی، خو د دې معنی سمه ده، ځکه موږ په الله ایمان لرو او په هغه توکل کوو. غوره دا ده چې هغه دعا ووایو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحیح ثابته وي، یعنی اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې ته ډیر پام کو. هغوی به د افطار په وخت کې نورې دعاګانې هم کولې. سیدنا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما به تر جماعت په وخت کې دا دعا کوله، یا واسع المغفره اغفر لی، ای د پراخۍ بخنې خاونده ما وبخه. دا دعا امام بهقي رحمه الله خپل کتاب کې ذکر کړی ده. دې دعا کې د الله تعالی د بخنې د پراخوالي بیان شوی دی، یعنی بنده وی الله ستا مغفرت دومره فراخه دی چې زما ګناهونه پکې ورکیږي. رمضان د بخنې میاشت ده او افطار وخت دعا د قبلېدلو وخت دی. صحابه کرامو به یوازې دعا نه کوله بلکې د رجماتي طریقې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان وه. حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماښام د مانځه نه مخکې تازه خرماو یعنی کجورو افطار او روژه ماتوله. تازه خرما به نه وي نو وچې خرماو باندې به روژه ماتوله، او که دا به هم نه وي نو یو څو ګوټه اوبه به یې وڅکلي. د دې حدیث نه موږ ته یو څو خبرې زده کړې شوې. روژه ماتي کول سنت دي، په کجورو کول سنت دي، او په اوبو هم سنت دي. سادگی د افطار ښکلا ده. صحابه کرام به د افطار په وخت کې خپل کورنۍ او خپل ټول خلک پې راجمع کړل او کې به ناستل. سیدنا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما به کله افطار کو، خپل کورنۍ خلک یتیمان او مسکینان به هم راوبلل. دا زمونږ د سلفو طریقه وه، عبادت هم، دعا هم او نور خیال هم. اوس سوال دا دی چې ولې د افطار په وخت دعا دپاره دومره مهم دی؟ روژهدار لږه او تنده زغمي او دا د الله دپاره وي، او د ورځې آخري د عبادت پایه وي، آخري ټیم وي، بنده د الله شکر ادا کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی د هر د روژه ماتې په وخت کې خلق د دوزخ نه آزادوي. نو موږ دومره زده کړل چې درې دعاګانې ډېرې مهمې دي. د افطار د روژه ماتې نه مخکې اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، او د روژه ماتې نه وروستو ذهب الظمأ وبطلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. د مغفرت دعا، یا واسع المغفره اغفر لي. د دې دعاو تر څنګه د الله څخه هر څه وغواړو، د دنیا خیر هم د آخرت خیر هم، ځان د پاره، د خپل کور د پاره او د ټول امت د پاره دعا وکړو. د روژه ماتې ټیم دا ډیره قیمتي لمحه ده. رمضان شروع دی، دا وخت موږ ضایع نه کړو، لاسونه پورته کړو او د زړه نه دعا وکړو او یقین ولرو چې الله دعا اوري او قبلوي. الله دې زموږ روژې قبول کړي، زموږ دعاګانې قبول کړي او موږ ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سنتو د عمل کولو توفیق راکړي. آمین.